پر اشرف غني د طلاقي خان تازه تور وایي غني ټي ټي پي ته پناه ورکړې وه. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان مخکنی لومړي وزیر یو ځل بیا ویلي چې په دغه هیواد کې د بریدونو ډیرېدو لامل دا دی چې ګواکې د طالبانو حکومت افغانستان کې میشت د ټي ټي پي غړي د دغه هیواد پرېښودو ته اړ کړل او اوس پاکستان کې ځای ځای بریدونه کوي. عمران خان دا څرګندونې له بي بي سي اردو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي. ښاغلي خان همداراز د افغانستان پر مخکني ولسمشر محمد اشرف غني تور پورې کړی چې ګواکې پاکستاني طالبان په دغه هیواد کې د بریدونو له کبله ستایل او په خبره یې کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو هغوی بیرته پاکستان ته ستنېدو ته اړ کړل. دا ویلي څنګه چې افغانستان کې رژیم بدل شو نو په افغانستان کې میشتو د ټي ټي پي غړو ته افغان حکومت وویل چې بیرته پاکستان ته لاړ شي. د غني حکومت د هغوی ستاینه کوله او له هماغه ځایه پر پاکستان بریدونه کول، خو کله چې د طالبانو حکومت کې دوی بیرته راتګ ته اړ شول نو پاکستان سره دوه لارې وې. عمران خان زیاتوي یا د 40,000 جنګیالي او د دوی کورنۍ په مرمیو ویشتل شوی وای او که داسې یې نه کول نو خپل عادي ژوند ته دې ګرځول شوی وای. ټول سیاسي ګوندونه پر دې سره سلا وو خو داسې ونه شول. عمران خان ویلي چې په دې اړه تر ډیره د ده تګلاره یوه او دی پرې ولاړ دی چې هغه د سولې خبرو بیرته پیلېدل دي. د پاکستان دغه مخکني لومړي وزیر همداراز پر دې نظر دی چې په دغه هیواد کې سختدریزې ناڅاپه نه دي ډېر شوي بلکې په خبره یې دوی ورو ورو له افغانستانه را روان او چا پام پرې ونه کړ. موږ پرېکړه کړې وه چې پر دوی پیسې ولګول شي خو داسې ونه شول. زموږ ویره همدا وه چې که دوی ته پام ونه شي نو بیا به ځای ځای ترهګري پیل شي. هغه دا پیل شوي هم ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.